مومند ادبي ټولنه یو خالص ادبي تنظیم دی. د دې ټولنې بنیاد په 2001 کې کېښودل شوی دی. د دې ټولنې په بانیانو کې د هیران مومن، خیال مومن، میراجان خیام، ډاکټر بختیار، حبیب سید همدرد او وصال مومن نمونه شامل دي. مومند ادبي ټولنه واحد داسې تنظیم دی چې هیڅ قسم عهدهداران نه لري او نه یې کال په کال انتخابات کیږي، او هم دغه وجه ده چې د ټولنې په ملګرو کې تر ننه هیڅ قسم اختلافات نه دي را پیدا شوي. مومند ادبي ټولنه په باقاعدګۍ سره خپل 15 ورځنۍ تنقیدي اجلاسونه کوي. شروع کې به میاشتني اجلاسونه کېدل، خو د تیرو 10 کالو نه مسلسل 15 ورځنۍ تنقیدي غونډې کېږي چې پکې د غزل او نظم نه علاوه افسانه، تکل، خاکه، راپورتاژ توره شپه د فراقو کې تنهایی وه چې زما د خپل یاره جدایي وه، او څه په ما باندې ژوندون لکه د اورو، څه په ما باندې ژوندون لکه د اورو، څه په ما باندې بې رحمه خدای وه. ریښې ټولې یې زما د ګریوانه کړې، ریښې ټولې یې زما د ګریوانه کړې، ځان څه خاندي چې زما بې وفایي وه، او شونډې رنګ کړه نن زما د زړه په وینو، شونډې رنګ کړه نن زما د زړه په وینو، بیا به څه وایي چې دا څه هرجایي وه. بس خدمت او خلوص قبول نه کړو، بس خدمت او خلوص قبول نه کړو، بې وسي زمونږ تر منځه جدایي. زه مومند عربستان پې سرپنه کړم، زه مومند عربستان پې سرپنه کړم، خو د هغه لورې ډېره پسپایي وه. او تنقیدي مقالې تنقید ته وړاندې کېږي او ښه په اخلاص مټ پرې تنقید کېږي. د ټولنې تنقید معیار ډېر لوړ دی او په هر رنګه موضوعاتو پکې ښه ګټور بحث کېږي او ځوانان ترې ډېره زده کړه کوي. مومند ادبي ټولنه دا وخت د تنقید په حواله او د ظلمو د اصلاح او تربیت په حواله یو ځانګړی حیثیت لري او د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ دپاره خپلې هڅې جاري ساتي. کله چې د ټولنې اجلاس شروع شو نو صدارت شیراز مومن او نظامت وصال مومن ترلاسه کړو. تنقید ته غزل مبارز مومن وړاندې کړو چې ملګرو پې ټکونه وکړل. د تنقیدي نشست نه پس مشاعره شروع شوه چې پکې دې شاعرانو شرکت وکړو: شیراز مومن، فخر افغان، غزل مومن، شازل مومن، امتیاز احمد تنها، حرم الله حرم، مبارز مومن، گلزمین صافی، عربستان مومن، محب علی محب، وصال مومن، علی مومن، عرفان الله مخلص، راحت علی راحت، زیار مومن او عابد مومن. د دې نه علاوه اسد الله هجران، اقرار، حیدر علی او اصحاب خان امیر صاحب هم شام موجود وو. مهدي ته ووایه چې راوړي حضور، مهدي ته وایه دجال نه ماتي. زه او زړه یو څومره غلي راتېرېږي، د شهید ارمان په څلي راتېرېږي. زه او زړه یو څومره غلي راتېرېږي، د شهید ارمان په څلي راتېرېږي، او د خالونو لالازار چې دې تازه شي، د خالونو لالازار چې دې تازه شي، دا ترې مونږه زیړ زبېښلي راتېرېږي. اخري شعر دی چې د تن پیټی دی او 2 قدمه وړل دي، تن پیټی دی او 2 قدمه وړل دي، موږ هم بار د ځان په ولي راتېرېږي.
د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر رابستان مومن. بله ډیوه غلنۍ ګنداو.